ژمن تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې او ښه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ وئ او زموږ د پروګرامونو سره به وایي چې زموږ ټولو همکارانو ډېر په زړه پورې پروګرامونه برابر کړي دي او هڅه مو کړې ده چې د اختر په شپه ورځو کې له تاسو سره اوسیږو. تاسو هم هڅه وکړئ چې زموږ دغه پروګرامونه خوند واخلئ او ویې ګورئ. مېلمانه مونږ بېل بېل مېلمانه راغوښتي وو. تاسو شاید وړاندې د دې خپرونې لیدلې وي، کنسرتونه وو او ځینې جالبې او طنزیه خپرونې وې. خو اوس به تاسو ته یاده کړمه شاید د دې د نوم او د کورې سره او د دې د فیسبوک او سوشل میډیا کې له ویډیوګانو سره او د دې د مبارزې سره نه یوازې خوستوال بلکې ټول د افغانستان خلک بلکې ځینې نړیوال هم پرې خبر دي د دې په مبارزه باندې چې په کوم شکل د خپله مبارزه مخې ته وړي او څومره ما پوهاوی کړی دی. خو تینګړه ککۍ زموږ سره مېلمه ده، ډېره زیاته مننه چې راغلې د اختر په شپو ورځو کې. مننه. اول خو یوه ستړي ماش ټولو سره وکړو. ستړي ماشه، خدای دې وکړي چې ښه وئ، جوړ وئ، روغ وئ، تکړه وئ، صحت کې وئ، مینه محبت کې وئ، دوستۍ کې وئ، اتفاقۍ کې وئ. زه تاسې په تینګړه ککۍ اختر مبارکي او عید مو مبارک شه. خدای دې وکړي چې لمونځونه مو که کړي وي خدای دې وبخښي، که نه وي کړي پروا نه کړي، خدای مهربان ده. اوس بیا کړای شي. نه روژه تېره شوې ده، مبارکه روژه تېره شوې ده، حتمنې کړي دي. خدای دې برخه کې زموږ ستاسو خلک ډېر دیندار دي. څومره به ټول خوشحاله وي، څومره ښکلې ورځ ده، څه ښکلي کنډولونه به اوس جوړېږي، څه ښکلي کوچ به ولی کېږي، څه به وی سره ټیکولی کېږي. وی وټیکوئ، سرونه وانه ټیکوئ که سر ته سر یې ګله ښه یې، نوي خطې دې مبارک شه. مننه ډېره تو ماشاءالله. او په ډېرو پروګرامونو کې رقم لباسونه کې او د خلکو خوښېږي هم ده. ښه شده خولای مو خپلو ترنو مبارکات ته چې چېرته سم په ورسم په المارۍ ني دلته خو ښځې 50 جوړه خطې لري، بیا چې شا نه لرم. دا ښځې خو دا عادت لري تکس درجه ښځه ملا وکړه. تاسو لکه دا عادت نه لرئ؟ نه سړي چې دي هغه بیا فکر نه ډېر آزاد دي په دې برخه کې. تاسو خو ازوري خو دغه رقم هغه جوړ شوي دو که نه مصبر باره دو که نه غریبونې خو هغه د عبادات هم وکړو که نه روژه کې عبادتونه ذکر کم ودې کړل الحمدلله. بس ډېر ښه ذکر کړو ډېر. را به شو پوښتنو ته. څه وخت کېږي خوست ته راغلي یئ؟ دلته د کوم ځای یاست؟ نه به خبره کوم داس مونږ په کاناډا کې ډېر رژیمو ته مونږ په جوماتو کې کړل. ولته ښځه هغې پوښتنې ته زه هم راتلم خو لیکن دلته مثلټ سکلې کوي خفه نه شئ، لیکن جوماتو کې ښځې نشته. ښځه سرې سبق زده کړي. دا خو مونږ کمیونټي مونږ اتفاق ډېرېږي، مونږ مینه. اوس دل په کاناډا کې 3 کلن 4 کلن انمینځ کړی شي، زده کوي، سوپرې یې. دلته 15 کلن 7 کلن وړکه جلکۍ سبق انمینځ نه وي زده او ګرام نه دي، ځکه چې نه مور مدرسې ته ځي نه جوماتو کې داري زه نه ده ورته برابر شوی چې وړکې جلکۍ لوړ شي پوس یې مولته پوس ښځې وي کوزې سړي وي. او تاسې دا وکئ چې مونږ علم سره زپا شي که نه. څه جامې دې ورنه کړي کومه مېرمنو ته د روژه کې؟ والله مو ډېرې سړیو ته جامې وکړې، ځکه چې تاسې ډېرې مینې ضرورت لرئ، تاسې ډېر ټیکولي شوي یئ، ځکه چې دلته خو حقیقت دا پښتني دودونه دي، نه رواجونه دي. پلمي به نه جوړوو که نه. پښتو ډېره خوږه ژبه ده، ډېر خوږ رواج ده. زه په خپل پښتونولي ویلوړی یم او ډېر ابدي ډېر ازادي احساس کوم. مونږ به نوره د پلمې نه کړو که نه، چې مثلا یو انسان په یو انسان نیت کامې چې ولا د مونږ شعر مو دا نوره د لمونځ جامه مې ته وکړه چې چېرته امامت دې نه وکړو؟ امامت شوي د مخ ته چې ملا ودرېږي؟ نه دغه کورونه به یې نه کړو. خو ته ووایې چې ښځې باید جومات ته لوړ شي. نو ښځې جومات دا مطلب خو دا نه لري. زه یم چې ښځو ته باید جوماتو ته باید لوړ شي. زه خو در نه یم چې ښځه خود باید ودرېږي، خپل نظریه ویل کړي. مونږ تاسې ټولې وخت خونه یو مهم نه ده ښځه د علت تو څه څرګند کړو چې دی نه دي لوړی؟ تو څه فکر وکړه په خپل ذهن کې؟ لکه ویلې دا نه والله زریونه پوتې شوم، ځکه چې مونږ ښځه چې تعلیم وکړي، ښځه چې علم ولري، ټوله خونخونی لري، ځکه چې بیا علم سره رحم پیدا کېږي، علم سره انسان خوشحال احساس کوي، او علم سره انسان بل انسان ته ورلوریږي، اوس رحم پیدا کوي، مینه پیدا کوي،
او ښځه چې تعلیم وکړي او لوط ته ورزده کوي اوس که تو ښځه تعلیم یافته وي زوی ته دې سبق ورښیي او تو ته پیسې بچت کوي موږ وطندار خو یعنې ډېر بخیل دي په کور کې کور ټولوي صحیح هغه لري نزاکت بیا لري ځکه تاسو خو ټوله ورځ بودیات صحیح کور کوي زه خو نه وړم چې ښځه وځي کور وکړي خپله خوښه ده ځکه چې کوره کې یو ستر مسؤلیت ده اولاد ستروالی یو ستر مسؤلیت ده که ښځې تعلیم نه وي سبا کې نه وي زده بیا اولاد ته جنګ کې اولاد ته کرکې کېږي اولاد وایي تو سره بیا جګړه وایي ځکه زړه تنګ ما په هوای نه وکړو لږ د روژه کې یا روژې نه مخکې د دې په باره کې والله زه خو کوشش کوم خپل واسې پر ویډیوونې جوړوم معلومات کوم چې د لږ مې زده شریک کوم لیکن تاسې باید مو سره ودرېږئ ځکه چې اوس کسې زه چې کوبل کې وینم که په حکومت کې دي که په د هیلث سیسټم کې دي مکتبو کې دي نورو ولایتونه ښځې ارڅي موږ ته سبق یې راکوي او رښتیا دغه ده چې موږ عین پښتو ژبه اوس دومره خلک اهمیت نه ورکوي ویلې چې موږ تاسې خپله دې ته اهمیت نه ورکوو موږ په شرم نما کې خپل ځانونه څرته پرخولي دي موږ تاسې موږ باید ښځې ډاکټرې وي ښځې ملې دا خبرې دلته شته دي د پښتني دودونه دي موږ تاسو مخکې هم په دې باندې خبرې وکړې خدای دې وکړي چې ټول خلک دې ته اماده شي چې خپلو لورګانو باندې خپلو مېرمنو باندې زده کړې وکړي والله تاسې ځوانانو سیدو هغو ځوانانو لکه اوس دغه میډیا چې ده که نه خوست کې دې ډېر کار کړی دی پروګرامونه یې وړاندې کړي دي خلک یې ما پوهوي ته هڅولي دي ته فقط که یوه ورځ دې لاړلې د حبیبي لیسې مخې ته ودرېږه په سلهاو موټر دې ته انتظار وي چې دا خویندې راوځي کورونو ته د لرو ځایونه راځي هغه پخوا نه اوس حالت ښه شوی دی نور به هم ښه شي خوست کې د کوم ځای یې تاسو اصل نه والله زه خو ټول خوست یم زه خو نشم ویلی زه چې مندوزۍ کور کې یم زه مندوزۍ یم چې زه درونو کړم زه درونو سره یم په دا ټاته پته موږ نه پوهېږو او بل رښتیا یم که نه او بل موږ تاسې باید کوشش وکړو چې دومره یو بل ټوکر نه کړو که نه زه چې تیوانه روغلم مو ته وي چې ته کوم ځای مو پلور ته زنګ وي د دا ګوله مو ته خلک یایي چې مونږ کوم ځای یو چې تو مې نه وي چې ما څه دا خلک ټوکر کوي پلور مې خوسته مور مې بغلند و مور مې فارسي زبان ده پلور مې پښتو ده پښتون ده ته اوس په دري دې زده نو دا یو کال کېږي چې فارسي کوشش میکنم یاد بگیرم فارسي خو دومره سخته ژبه نه ده کله چې خوست ته راغلی دغه لباس د پټکای د غاړې لکه موږ تاسو دغه دلته بیل لباس دی که نه هغه د پښتني د دود دا که جامې دې وګورو هغه زموږ د خوستوالو رقم ته دي دغه پټکي کې چې کله کور ته ننوځي داسې نابلده کور ته څه عکس العمل یې نه ده ښودلی والله که خو رښتیا دې ته وایم که نه دا مونږ تاسې خپله دا خبرې جوړوو مونږ والله که څوک هغه راز وایي ما ته ټول دا چې آفرین دې ته وي آفرین په د جرأت دی همت دی داسې ښکلې خطې غوندې والله دا خطې مې خپلې دي ما ته جلکې خپلې خطې وکړي چې دا وغونده چې ښکلې نه خیر دغه زنه نابلده مېرمنې دي د بیا ډارېږي مقصد نه والله مو دې اوله تیونه چې روغ همدارې خلک کاریون و که نه چې وایله پټکي کې روغولې دي چې تاسې نیکټایي ما دا خبره کړه تیونه خو وو او اوس خو نه اوس ټول سره بلا دي چې په تینګړه کې کوي پټکای ده نه خلای په خلای دې زده وي والله داسې ویلې مو ویډیوونې چې موږ د ساګ جوړې کړلې موږ هر دویمه درېیمه ورځ مو به ویډیو جوړوله پکوړې مې ډېرې تینګړ والا که خوند والله چې زه دې ته په ښه کړم بل نوم دې باید چکني ته په وچوم لږ مرچکه داسې چکا کې موږ زه په چکا کې نه په مستو کې په تینګړ چې ته خوند کې چکا خو ټینګه وي که نه چکا وي ته وچوي لږ وګاوېرش لږ ګشنیزه دا لوندې ته پوجه په تینګړ ښه ښکلې په وچوي داسې ښکلې دا نوم دې څنګه انتخاب کړو تینګړه دا اوله به یوه خبره هغه کړم اصلاح کړم دلته زه په هغه کې وم ګردیز کې بیا یو ډېر خوږ فیمیل د منګال دی خو مونې ډېر ګرون دی بیا دی مو ته یې چې هغه دغه وي ته یې د خونې مشره د زی ته چې لوړ شه په تینګړه وروره سلطې ته زه ته چې په تینګړ سلطې ته څه رچوې چې ویلي په تینګړ خو موږ سلطې چچو یتین چې موږ خو عام پر کې په تینګړ سلطې ته نه دي چولی چې په ولې یتین چې موږ تاسې په تینګړ تشته یې دی بنجانو ته په تینګړ یې د جلال آباد خلک هم داسې غوږ ونیسئ زه بنجانه ککۍ نه یم زه په تینګړه ککۍ
او بیا دیداری دی د دومره د څومره زر وتلي موږ نو فامیلي رفتمات لرو دی فکر کړ چې زه هغه سره بنجان یم نه زه پتنګړه یم سره بنجان موږ بنجاني پتنګړ ته تور بنجان ته چې موږ پتنګړ د پټکینې کلک وغږیږو اکثریت مېرمنې چې دي د ټیکري جوړوي یا صدر که نه دغه دا بل د مټ نه د سټایل یې پوره چولی ده د سندرغوړي دا سټایل ډېر کېږي خو د تو پټکای سرګې انتخاب کړی دی چې رښتیا دې ته وایم زه ذکر ډېر کم او ایمو په کینیډا کې مو ډېرې ملګري دي مراکو دي د افریقا نه دي جمیکا هیټي او دا ډېرې مسلمانې شوي دي او دوی ټول دا رقم جوړوي اکثریت دا اکثریت ایمون په کینیډا کې اکثریت چې کومه جلکې مسلمان نشي دا جوړوي موږ که سار د ښکلی نه دی د هغه دی چې لکه پکه به وم ویله خپله پاک ته سار زه سړی یم ګنجا یم ښځه خو ښکلي سرونه وي نه ولې سړی باید ولې ښځه حق نه لري سړی باید خپله سر ولري پک څه کوي نه واشه دې په خاطر یې زه جوړوم زه هسې مجردی نه خلاص یم تو ته ښځه کړې ده تو چې خبرې ورتلې مفتاح ښځه ده څه کور کې څه وظیفه کې څه با کې سبا کوس نه یی ویلې بس جامه مچوه کاکا که غوږ ونیسئ خو ما ته تاسې د ګلالي زوی ډېره خوږه جمع کړه خو تاسو سره ډېر مینه لري د حد پره چې د ښځې علم چې په حق ده تاسې قربان کړی ده دې زه په قیمت کې تاسې یې د ډېر ګناه ده ته کاکا ولې تو خو تعلیم نه ده کړی خفه نه شي ته په کور کې کېنولې وي غوې دې نه پیلې ظلمونه دې نه کړل ته خو ننګور ته مبارزه وکړه چې المسیر مسیدي تعلیم یافته شي منځکې به اضافه شي پیسې به په ګاډه ګټي نوم به وي عزت به وي کلي جلکۍ به تو ننګور ترڅې سبق به ترې نه زده کوي او تاسې کاکۍ ولې خفه نه شي ته کوشش وکړه که نه چې د ننګور پوره دوا به سبا ته دیده کړي ته سبا ته مرګ هر چاته حق ته سبا ته به مړه شي په چی بیدېږي داسې دو که نه خفه نه شي دا حقیقت ده نه بل وروسته چې لوډ شو پروګرام چې جوړ دا بټن داس په زیر زوار ورته وایي او بل ډېر مصفه ده دغه باید موږ دا تغییر کړو که نه خوخي کسې خوخي بنا نوم باد ده چې خوخي ظلیمه وي او کومه خوخي چې په ننګور سبا کې یې که نه تو ته خلک عزت درکوي تو د نور تاسې موږ مشر یې که نه موږ تاسې نه زده کوو ایمو ایوندیارې مور چې دو انې زه ډېر افتخار کوم چې ننګور وکړه بیا د ننګورې پنتونه فارغه شوه دې خوړې په ځای کې غاټ 50 جلکۍ روغښتې خپلې براخه هغې ته وکړه کیکې هغې ته وروړلو ښکلې پارټي یې جوړه کړه چې مو ننګور فارغه شوه او دا ولي نور مو په خوستلو کې بالکل دا شته دي کسې دې خوښې دا قدم وخوستو اوس سبا ته موږ په کور کې موږ ډېرې ښځې سبوته کې او داري مبارزه چې تاسې په خپل واس وکړئ لیکن ښځې باید ښځې ته ودرېږي نیت کمي مه کوئ کسمن ولوي د ښځې ډېرې هغه دي یو خو نستمنې ډېرې دي نستمنې څه مطلب لري نستمنې یعنې په شي زړه نه شي چې بل شاته ورکړي یا مړی یا که نه داسې بخل لري خو او بل نیت کام هم ډېرې دي پرمختګ یو بل چا نشي زغملی سړي تعلیم نه در لورېږي خپل ښځو ته هغه نه در لورېږي حساب برابر ده که نه او بلې تستنې هم ډېرې دي تستنې څه مطلب تستنې مقصد لکه اوس کور کې چای پخه کې اولې زر زر وخوري په میل نه دي خدای مې دې قدمه په سترګې خدای وایي چې دا روي څټل کې لکه څمڅې ورته خدای دې ووایه نه خو عموم کې وکسه نه نیت کامه سړی ده که ښځه ښځه خو سړی تعلیم لر نیولي ده که ښځې ښځې نیولي چې ته چې کرې ابورې بې ته چې ښځې نشه ونیسې تو نه نسي ته چې ښځه نکاس کې دی بعد سره کې دا سړی چې زه ښځه کم څلورمه کم دی مجبوره تو ټینګر ونیسي نه داسې نشي لګوله خو اکثره دا عادتونه لري ته ښځه بې لري نن چې نه مو ښځې نه لري ته ټولې ښځې ویلې پېژنئ په عموم کې لري نه ته ټولې ښځې پېژنئ خو د ارواپوهنه داسې یې چې مقصد خو کې بوشه لګي تسنې که یوه دې ولیدل څه داسې ووایي چې موږ ښځې تسنې دي نور ښځې خو بې نه پېژني که بله پټه ښځه لري پټه خونخونه لري ردکامې خلک وي دا عموم کې د ارواپوهنې نظریه دا ده چې دا عادتونه دی لري یو عالم یې چې ښځه څه نه میگه د عالم روانشناسی ملا سکولی تو مو تو په کوم کتاب کې ثابت کا مور مهربانه مور خزانه تو مور سنت کامې دو قسمه دو تو سنه دو نه خو بس په عموم کې دا وکسه او نظریه هم داسې دي نه تو خزانه مهربانه دو نه سړی هم داسې عادتونه لري نه په منې خو مېر ډېره بس مېر د ښځه دو که سړی ښځه خو ښځه مهربانه شوه که نه
که بسواده ښځه وکړي سبا ته بدرنګه هغه په خپل نظر به تو ته بدرنګه بسواده ښځه کړي که تعلیم یافته ښځه ولرئ تو زی ته به تعلیم یافته ښځه کړي د نور نسل هم تعلیم مونږ باید راتلونکی نسل بل نامې خدای مونږ خوست کې نامې خدای شکلو کې ډېره بدي روانه ده خوست نامې خدای ډېر ترقي کړې ده دوبۍ نه ډېر خپل یو بل سره کوماخ کې آفرین دوي لیکن هرڅه لږ نور امخته شو مونږ تاسې قوي خلک یو مونږ باید حقیقت تحمل کو وایورو او مونږ تاسې باید یوه بل ته لکه مینه چې مو ته روکوئ مو خوشحاله ستئ مو هر ځای کې مو ته ښې خبرې لګئ دا یې نورو خویندو ته وکئ ځکه چې اوس کسې تاسې مو ته مینه روکوئ زه غواړم ښه وکړم وطن ته که بعد ته وکړئ بیا به خدای تاسې ته کړي بیا زه به دغه اوس وخت کې د پروګرام څه دی چې دغه مبارزه پیل کې خوست حالات ته ولیدل چې د ستونزې شته دي پلان دې څه دی هدف دې څه دی نیت شته هدف خو نشته ژوند خو یو سفر ده که نه نیت دغه ده چې دا ما پوهوي برخه کې چې د فکر د خلک د فکر تولید کې چې داسې ما کوي داسې کوي زه خو د خپلې ویډیوونې جوړوم د بونو راځي زه پاکم اکثره دلته ښځې فیسبوک هم نه لري چې ته ویډیو اوس به که خدای کې غواړم کلو ته لاړه شم ښځو سره کښېنم سړی سره دا یې تر ټولو ښه یار دا ښه یار ده او غواړم تاسې ځوانان یې مو سره لاړ شئ مونږ سره وطن ښځې ټولې شي د مشران راټول شي او زه ډېر د مونږ مشران وینم چې دی غواړي زموږ نوی سبق ووایي او که مونږ تاسې لوسونه سره ونیسو د مونږ مشران د مونږ ځوانان تاسې ټکنالوژي لرئ تعلیم لرئ دی تجربه لري که مونږ تاسې سره ټول شو هغه وطن جرګه جوړېږي مونږ مخته تللی شو دا یوه پوښتنه دا ته به هم ژوند کې مقصد ډېرې سختۍ دي برخه کې ګللې وي چې اوس دلته یې روغلي یې که نه لکه مونږ ته مخکې هم جامه وکړه که دوی ته لږ داسې هغه ویل کړي چې مقصد دا هر څه وروسته حل کېږي رغېږي سار کې مقصد تکلیف وي د کورنۍ نه د ورونو نه د ترو زمان نه د هر څه نه کله چې سړی ورسېږي بیا تو ته زنګ بیا زنګ دې ته وایي چې سره مې پاکس کې ولیدې کور به نه وي دا جریان دا افتخار خبره ده ته دا ډېره ښکلې پوښتنه کې و دا باید وشي که نه اول ته بیا زمونږ څوک چې تلویزیون مخته کښېني چې دا ډمه شوه یا ډم ده څوک چې وایي چې والا زه غږ لرم دا جهنمي ده دا جهنم ته ته به دوزخ ته ځې مونږ ګورون داسې ارڅي زه خو والا دا نه منم ځکه چې زه نه پوهېږم چې کابل کې څه شي نه مې لیدلی دي نه زه داسې خبرې کوم چې لیدلې مې نه وي زه په وغږېږم بیا خبره نه وغږېږم چې ستا نه ډور ځي مونږ باید مینې نه وغږېږو مینې پوره زه غواړم چې تو خپل دنیا ته په مینه روولم هر چا خپل ګابر دی مقصد حساب کتاب شته ابا خپل وسره کېږي نه چې څه په دا دنیا کوي ابا په دنیا ریبې او موس چیلنجز ولیدل مو سختي ولیدل زه اوسه وینم رښتیا دې ته وایم موږ تاسې وخت خونای ورونه خویندې یو بل سره به خپل مشکلات ته شریک کوو چې وپوهېږو چې دا نه ده چې زه وی دلته رولم دې پوره مشکل کله زموږ ته بسله ده یو کلی نه به مې زوارز وطن ته ځم مو والا خوړلې وي نشانې لرم زیاړې ته شوي دي ولا کورونه وبسلی یم ولا تره زما نو اختار راکړی وي پلور مو سره ډېر وخت خبرې نه وکړلې چې ته موږ پیسې پرې کړلې یو رخ مې زړه چې غوټې پیسې مې لګي پرېش لګي به وړې شي لیکن زه پیدلم لیکن زه دا یوه شي نه پیدم زه به خبره ته وکړم خو ژوند کې چې تیشه غوړی خدای درکوي چې نیت دې پوک وي وي ښېګړې پورې الله پوره کوي الله پوره مینه ده انسانیت ده محبت ده ژوند ده دا دنیا جنت ده که ته په جنت رقم ووینې دوزخ ده چې کس وکړې کینه وکړې نفرت وکړې بدي وکړې تیر هیر نه کړې او زړه کې قناعت ولرې زه پوهېږم موږ تاسې مشکلات لیدلی دي مو خپله لیدلی دي زه یو وخت کې داسې مې کار کې به وم داسې به حساب خرابېدو ځکه چې مو چې تیشه غوښتل مو خلکو ته تامه وه لیکن خپله مې ملیا وتړله پوه شولم چې خلک به بد وایي خلک به ښه وایي خلکو سره مې ملیا وتړله چې مونږ ته ښه غوښتل خلک چې مو ته بد وي اینو مې غوږونه بند کړي که مې واک نوره نه ورکولو اوس نامې خدای زنګونه وایي او زنګونه یې اوله چې زه خوست ته تلله مو ته ټول وایي چې والله توپک ډاز دې نیوکي مړه کوي دې پټکای دې واله ده د لباس دې وکسه د کواره دې وکسه رښتیا پښتو خط دی نه ده زده مو ته وایي چې وشمو چې دی چې دا رقمې انسان چې مونې توره شپه ولي که رښتیا مو کې جرأت وي که رښتیا مو کې روشنایي وي وشه سبا روشنایي په ویرولم که نه مونږ عالم خلکو نه که پیغمبران وي که مونږ وطن د زورور پښتون نه دي افغانیان دي دوی ټولو سختۍ لیدلې دي
هر انسان ته بالکل لیکن زه دار یم چې مولیا وتړئ هڅه وکړئ کوشش وکړئ جرأت وکړئ او ښه خلک دې ترسي اوله به سخت وي لیکن خیر کې هغه خلک به ته خو پته ټوټېږي دې ته وي چې والا دې خو وکړه چېرته یې چا سره دې عکس وښکلی و چېرته ته یې چې والا د رزمې به در ولګم دا خو ته وکسه او ته داسې وکړه دا خبرې ډېرې دي چې یو هغه وکړه دغه کومه ویډیو دې چې جوړه کړې ده بیا وقفه وخوړل بیا وقفې نه وروسته بیا هر څو هغه خپله ډراما کې چې جوړوې یو ښه پیغام هغه اکټینګ ورسره وکړه چې په خوله ورسره جوړوې چې نه خو فلټر د خدای هغه فلټر دی خیر وروسته به د عکسونه چوکوږي نه غله شه خو سمانه ده خو بل سیاست ده وڅه هغه وکړه یو شی وایه ولا زه به ستو ته وایم ته به عبدالرحمن چې زه به په تنګړه کې کوي تو ته مو مفتاح خزه وکړه خو نه ځکه چې زه خو ښه خوښ یم زموږ سړي بختوره ننګور وي زه تو ته داسې یم چې تو ښځه کړې دو زار دي چې د ښه ښځه د تعلیم یافته ښځه تو تعلیم یافته فیمیل نه کړې دو او ته یې مور پلور پلمې جوړوي چې والا دی په خپه شي خدای دې دوه توکه کې خپه نه شي ځکه چې دا قربانۍ دي ته به کې ته به اوسې ته به جرأت کې همت کې بیل شه لیکن د حق ته به ته مبارزه کې انسانیت ته به مبارزه کې بیل شم نو پیسې ته ورکوي نه دومره امکانات شته بله ښځه به دې سره ګټي که نه غیرات به ګټي بیا به د هغه مور دې به ترڅي ته چې خط دې ته کړه وه که نه د هغه نګور به دې په خمر کېږي او بل خدای مهربان د خیمې ژوند وکړه لیکن په خپل انسانیت وکړه خدای په اصول وکړه څه فایده چې په سړک انګړکور کې وي واک دی بل چا وي انسان پرستی بونه کې بل چا پر ژوند نه کې ته اوس خدای ته ژوند نه کې ته مور پلور ته ژوند کې او دا خبرې موږ وطن کې د ستر غام ده چې خلک مور پلور ته ژوند کې دا ډېر ګناه بل په مور پلور ډېر ستر بوج ده بل د په مور پلور نه ستر بوج ده مور پلور خلی مور پلور نه دی بل انسانون دی اچا کاکا دی ابا یې چې خدای مو ته په غام کې کړم چې مو زیګوال اوس په مور یې بوج شواله ده ته بل ستر سړی سر دی پک د زړه سړی ته مور پلور په تامنو نه سهار می تال نه عمر نه کام نه ته دا ته دیوش کوله یم دیوش ته خدای ته دوش کلن نه ته څه کوله سبا کې لاره اوس می پانتین شور کړه دلسم نفرې ته دلسم نفرې نه می خدای ولته خو تکرم چې پتون دی یاله د 15 کوله نه څو کال نه ویل درې څلور کال خو درې څلور کوله دی نه دی نه می ویل دلسم نه چې پرېښ شوم نه می ویل او ته چې به شپه ګشته وشتي نه دیوشتي یم شپه ګشته چالي کلی لیکلای ده تاریخ نه دلته خلک وګورئ په دې زړه سړی ویني ته څه کولی خو بیا یې ورسته ته نه ته ورسته اوس داغه کو کنه تشکو دا کوم یو بریک بخلو بیا بروش مو د خلوه چې اوس خورجان چای به وچ خو ستبدون دی نه تر وړي خو د دې وخت خیلا درنه لیدونکو لاندې وقفه ده په تنګړه کې کزم سره شته ده